د بشري حقوقو د څار ادارې د کرکټ له نړیوالې شورا د افغانستان د غړیتوب ځنډولو غوښتنه وکړه. د بشري حقوقو د څار سازمان د کرکټ له نړیوالې شورا ICC غوښتي چې د تبعیض ضد خپله پالیسي له مخې په ICC کې د افغانستان غړیتوب وځنډوي. د دوشنبې پر ورځ د مرغومې 26مه د بشري حقوقو د څار ادارې په یوه اعلامیه کې د کرکټ له نړیوالې شورا غوښتي چې د اسلامي امارت تر ادارې لاندې د افغانستان غړیتوب وځنډوي. د دې بنسټ د نړیوالو نوښتونو مشرې مینکي وردن ویلي تر هغې چې ښځې او نجونې ښوونې روزنې او سپورت ته راستانه نشي په سیالیو کې د افغان لوبډلې د ګډون مخه باید ونیول شي. په نیویارک کې د میاشتې دغې نه دولتي ادارې چې د بشري حقوقو په اړه څېړنې او ترې ساتنه کوي دا غوښتنه د استرالیا د کرکټ له پریکړې وروسته کوي چې په عربي متحده اماراتو کې 2 میاشتې وروسته د افغانستان پر وړاندې له یو ورځنۍ سیالیو څخه د ملي لوبډلې د وتلو پریکړه وکړه. د استرالیا کرکټ په ډاګه کړې چې د افغانستان په ګډون په ټوله نړۍ کې د ښځو